نن زمونږه مجلس راغونډ دی په الکتریک فیلډ لاینز باندې یا په برېښنایي کرښو باندې. نو په تیر ویډیو کې مونږ دا وویل چې که یو پازیټیو چارج مونږ واخلو او د هغې نه مونږ په یو خاص واټن باندې فاصله باندې وګورو ډسټنس آر باندې، نو مونږ به د الکتریک فیلډ څنګه ظاهرو. نو مونږ وایو دا په دغه پوینټ باندې دلته یو ویکټر جوړی چې هغه که دا پازیټیو چارج دی نو هغه د چارج نه لرې په دغه اړخ کې دی. که دا یو نیګیټیو چارج وي نو د ده نه په یو ډسټنس آر باندې دغلته دی یو ویکټر جوړی پیدا کوي او هغه د چارج پیلوي. نو دا زمونږه کنونشن و، دا زمونږه دستور شو. د دې په حساب باندې مونږ د کولم زور وضاحت کولی شو. نو دغه د دغه قیمت دی کې او که دا چارج کی وي نو او په آر طاقت دوه باندې ویشلی. دغسې دا نیګیټیو چارج چې کوم الکتریک فیلډ پیدا کړی دی که دا چارج کی وي او نیګیټیو وي نو دا الکتریک فیلډ چې کوم دی دا به یي کې کیو او په آر طاقت دوه باندې ویشلی. فرق څه دی؟ د نیګیټیو چارج الکتریک فیلډ د چارج پلو دی، د پازیټیو چارج چې کوم پیدا کړی هغه د چارج نه په بل پلو دی. اوس راځئ چې د دغه چارجز الکتریک فیلډ په ګڼو ځایونو باندې راکاږو. یو پازیټیو چارج په واخلو نو د دې په حساب که موږ یو پوینټ دلته واخلو په ډسټنس آر باندې نو او د چارج کی وي نو د دې الکتریک فیلډ موږ وویلې چې دا به یو وړوکی غونته ویکټر وي د چارج نه لري او د دې قیمت به کې کیو په آر طاقت دوه ویشلی. اوس که دغه پوینټ موږ بل پلو واخلو دلته په ډسټنس آر باندې نو په دغه حساب باندې به دا د دغه لاین سره د چارج نه لري یو ویکټر وي او د هغې قیمت به کې کیو په آر طاقت دوه ویشلی. که دغه پوینټ موږ دې طرف ته واخلو ډسټنس آر لري نو دا به بیا موږ سره یو ویکټر وي په دغه پوینټ باندې د چارج نه لري. که دې پلوې واخلو په دې پوینټ باندې نو موږ ته اوس معلومه ده چې څنګه به دغه ویکټر راکاږو. اوس که دغه پوینټ موږ دې پلو واخلو ډسټنس آر باندې نو بیا دغه زموږ یو ویکټر دی ای. نو د دې ټولو ویکټرو قیمتونه یو برابر دي. د مثال په طور که دغه چارج چې کوم دی دا 2 کولمه دی او دا پوینټ چې کوم موږ دا واټن چې کوم دی دا 2 میټره دی نو د ای قیمت چې کوم دی نو هغه دی 9 ځله لس طاقت 9 کې کیو 2 دی او په آر طاقت 2 باندې ویشلی 4 9 په 2 ویشلی 2 به د 4 سره کټ شي او دغې نه به راشي 4 نیم ځله لس طاقت 9 نیوټن پر کولم. صحیح ده؟ خو فرق څه دی؟ که موږ په دې پوینټ باندې یو دلته پوینټ 1 باندې نو دلته د دې قیمت دی 4 نیم ځلې لس طاقت 9 دلته د دې قیمت دی 4 نیم ځلې لس طاقت 9 دلته د دې قیمت دی 4 نیم ځلې لس طاقت 9 او 4 نیم ځلې لس طاقت 9. یعنی دا 2 کولمه چارج به الکتریک فیلډ پیدا کوي او که زمونږ دا واټن چې کوم دی نو 2 میټر وي نو دغه الکتریک فیلډ قیمت به دغه 4 نیم ځلې لس طاقت 9 نیوټن پر کولم. خو فرق به څه په هر پوینټ باندې د ډایرکشن بدل دی ځکه چې زمونږ دستور دا و چې الکتریک فیلډ به د چارج نه لري. که د چارج نه لري پلو به د هغه ډایرکشن وي که چارج پازیټیو وي. نو بیا خلکو دا سوچ وکړو چې د دې په دې باندې خو موږ د الکتریک فیلډ یو انځور راښکلی شو د کرښو په شکل کې. یعنې دا پازیټیو چارج دی کیو او موږ د ده نه داسې کرښې راکاږو په هر پلو باندې او هغه کرښو ته موږ ووایو د الکتریک فیلډ کرښې یا الکتریک فیلډ لاینز. هر پلو د سکرین نه بار د سکرین کې دننه کس لاسته خی لاسته پترس دا کرښې
او دا کرخې لمونګه داسې ډایرکشن ورکو چې د چارج نه لکه دا کرخې لکه داسې دي چې لکه د چارج نه چې راوځي یعنی دا پازیټیو چارج الکتریک فیلډ پیدا کوي او هغه داسې دی لکه د کرخې چې د نه راوتي او په ټول سپیس کې خورې شوي نو دا کرخې صرف زمونږه ته یو انځور جوړوي د دې مطلب دا نه دی چې د الکتریک فیلډ قیمت دا کرخه الکتریک فیلډ نه دی دا د الکتریک فیلډ کرخه ده یعنی موږ ته د ګلوبل پکچر ښیي یا ایکامانه تصویر راکوي انځور راکوي اوس د مثال په توګه که ستا موږ نه څوک دا تپوس وکړي چې الکتریک فیلډ څه دی نو دا کوېسچن نیمګړی دی تپوس دا کولی شي چې الکتریک فیلډ د دې چارج نه په یو خاص فاصله باندې لکه 2 میټره لري یعنی دې پوینټ باندې الکتریک فیلډ څومره دی نو په دغه پوینټ باندې الکتریک فیلډ چې کوم دی نو هغه قیمت دی کې کیو په آر طاقت 2 ویشلې که د دې چارج قیمت کیو وي او د دې الکتریک فیلډ ډایرکشن څه دی نو بیا چې موږ کله دا کرښې راکاږو نو موږ ډایرکشن بیا وایو چې د دې الکتریک فیلډ ډایرکشن دا چارج پازیټیو دی او دا کرښې چې کوم دی نو د چارج نه راوتي دي او دا الکتریک فیلډ ډایرکشن چې کوم دی نو هغه ټینجنټ دی دغه لاین ته صحیح ده نو د ټینجنټ کنسپټ تاسو ته پته ده چې ټینجنټ یو کرښه یا یو کرو ته ټینجنټ موږ څنګه راکاږو په یو پوینټ باندې هغه داسې چې هغه یو سیده لایني او هغه کرو هغه کرښه یا هغه لیکه په یو پوینټ باندې ټچ کوي دغه ته ټینجنټ وایي چونکې دلته د الکتریک فیلډ لاینز چې کوم دي د یو پازیټیو چارج دپاره پوینټ چارج دپاره هغه په خپله نیغې کرښې دي نو د هغې ټینجنټ هم د هغه کرښې سره سره دی نو دې ځای کې ما تاسو ته دا ویلی چې دا کرښې موږ ته یو ایکامانه تصویر راکوي چې الکتریک فیلډ یو داسې که موږ ټول الکتریک فیلډ ته په شریکه وګورو چې دې چارج پیدا کړی دی نو هغه به موږ ته د هغه داسې د یو د دې چارج نه راوتې کرښه په شکل کې به موږ ته ښکاره شي خو که د الکتریک فیلډ قیمت موږ غواړو د الکتریک فیلډ قیمت چې کوم دی نو هغه موږ ته همیشه په یو پوینټ باندې په یو وخت باندې معلومولی شو نو په سپیس کې څومره پوینټس دي انفینټ پوینټس دي لا څه ورته وایي د بې کچه پوینټس دي نو د الکتریک فیلډ ویلیوز چې کوم دي قیمتونه چې کوم دي هغه هم بې کچه دي څومره ډېر دي یعنی دا پوینټ دی 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 دا پوینټ په هر پوینټ باندې الکتریک فیلډ خپله ویلیو ده هغه په څه پورې اړه لري چې دا چارج څومره دی او دغه پوینټ د دې چارج نه څومره لرې دی نو دا کرښه هم موږ ته یو ایکامانه تصویر راکړي خو بیا چې موږ الکتریک فیلډ معلومو نو هغه موږ بیا په هر پوینټ باندې معلومو خو موږ وایو چې د الکتریک فیلډ دا قیمت چې کوم دی دا خو موږ ته په دې ایکویشن باندې معلوم دی خو په دې ایکامانه تصویر کې د کرښو په تصویر کې موږ ته اسانتیا پیدا شي که په یو پوینټ باندې موږ ته څوک ووایي چې دې پوینټ باندې الکتریک فیلډ ډایرکشن څه دی نو موږ یو ټینجنټ راکاږو دغه لاین ته لاین په خپله سیده لاین دی نو ټینجنټ هم دغه لاین سره سره دی موږ وایي دغه ډایرکشن دی په دغه پوینټ باندې او د دې قیمت څه دی بیا موږ دا تپوس وکړو چې دا پوینټ څومره لرې دی د دې پوینټ فاصله ډي ده د چارج نه او چارج کیو دی نو کې کیو په ډي طاقت 2 ویشلې سمه ده نو مایکل فیراډی بیا دا تصویرونه جوړ کړل د الکتریک فیلډ دپاره دغسې که یو نیګیټیو چارج موږ واخلو نو موږ ته پته ده چې که موږ د دې الکتریک فیلډ په مختلف پوینټس باندې راکاږو په دې پوینټ باندې دا چارج پلو دی که په دې پوینټ باندې وګورو نو دا چارج پلو دی که په دې پوینټ باندې وګورو نو دا چارج پلو دی او که په دې پوینټ باندې وګورو نو دا چارج پلو دی نو که موږ یو داسې یو انځور یا تصویر راکاږو د دې لپاره چې هغې ته موږ وایو الکتریک فیلډ لاینز نو داسې معلومیږي چې دا لکه چې لاینز وي او هغه په دې چارج باندې ختمې شوي د هر طرف راغلي دي او د چارج باندې ودرېدلي دي نو د نیګیټیو چارج الکتریک فیلډ چې کوم دی نو هغه موږ د لاینز یا کرښو په شکل کې ښودی شو داسې کرښې چې راغلي دي او په چارج ختمې شوي دي
نو بیا که څوک موږ ته ووایي چې په دې پوینټ باندې د الکتریک فیلډ قیمت څه دی نو بیا د هغې لپاره موږ ته پته ده چې د چارج قیمت څه دی دغه پوینټ څومره لرې دی یعنې آر او بیا د دغه ځای باندې د الکتریک فیلډ قیمت چې کوم دی کې کیو او په آر طاقت 2 ویشلي او د ډایرکشن څه دی نو موږ به دغه لاینز چې کله موږ راښکل نو دغې ته به موږ اوس یو ټینجنټ راښکو لاین په خپله سیده لاین دی نو ټینجنټ به او دا نیګیټیو چارج دی نو الکتریک فیلډ به د چارج پلوي په دې پوینټ باندې الکتریک فیلډ څه دی دلته نو د الکتریک فیلډ لاین د دغه پوینټ نه چې کوم تیریږي ادا شو او په دغه پوینټ باندې موږ الکتریک فیلډ غواړو نو دا پوینټ چې کوم دی نو د چارج نه څونه لرې دی 2 میټره 3 میټر ډي به ورته ووایو د چارج قیمت کیو دی نو الکتریک فیلډ په دغه پوینټ باندې دی کې کیو ډیوایډډ بای ډي سکویر سمه ده نو بیا د دې ډایرکشن څه دی نو دغه لاین ته به ټینجنټ راکاږو لاین په خپله سیده لاین دی او چارج نیګیټیو دی نو د چارج پلو به لاین راکاږو نو دغه الکتریک فیلډ شو نو دې ځای کې کنسپچوال خبره دا ده چې دا تصویرونه چې کوم موږ راکاږو الکتریک فیلډ لاینز دا موږ ته یو ایکامانه تصویر ښیي په ټول یونیورس کې چې د کوم الکتریک فیلډ پیدا کړی دی نو هغې ته چې موږ ایکامانه ګورو نو دا داسې لاینز دي د هر طرفه راغلي دي په دې چارج باندې ختمې شوي خو که د الکتریک فیلډ خبره وي چې الکتریک فیلډ څومره دی نو دا کوېسچن نیمګړی دی الکتریک فیلډ همیشه په یو پوینټ باندې ډیفاین وي یعنی په یو هر پوینټ باندې به موږ جدا جدا معلومو خو دا کرښې به موږ سره دا مدد کوي چې که په دې پوینټ باندې موږ د الکتریک فیلډ په دې پوینټ باندې د الکتریک فیلډ ډایرکشن غواړو نو هغه به موږ د لاین ته یو ټینجنټ راکاږو او دا لاین په خپله سیده لاین دی نو ټینجنټ هم د دغه لاین سره ده نو دا لاین به موږ سره دغسې مدد کوي صحیح ده نو او وروسته به دغه لاین زمونږ بیا په نورو مسلو کې په کار راځي کله چې موږ د الکتریک فلکس خبرې کوو اوس انځور دا شو چې پازیټیو چارج چې کوم دی د هغه الکتریک فیلډ د هغه الکتریک فیلډ به لاینز وي د چارج نه راوتې هر پلو نو زه به څلور راکاږم څومره لاین موږ راښکلی شو هر څومره چې ستاسو له غواړي چې څومره د سره په پاڼه کې ځي خو هر لاین په کار دی چې ریډیلي د دغه نه راوتي د چارج نه که نیګیټیو چارج وي نو د هغه لاینز چې کوم دي هغه به داسې چې سیده لاینز وي او راغلي وي په چارج باندې به ختمې شوي د کوم ځای نه راغلي د انفینټي نه د لرې نه د یونیورس د هر پوینټ نه راغلي دي هر څومره لاین موږ راښکلی شو څومره چې مړه غواړي نو دا موږ ته داسې ایکامانه تصویر ښیي د الکتریک فیلډ چې دې چارج یعنې موږ مطلب دا چې دې چارج ټول یونیورس ډسټرب کړی دی په ټول یونیورس کې د برېښنایي میدان پیدا کړی دی او هغه میدان موږ د داسې کرښو په شکل کې ښودی شو د پازیټیو چارج دپاره یې داسې کرښو په شکل کې ښودی شو چې کرښې راوتې دي د چارج نه او په هر طرف باندې په هر اړخ باندې په ټول یونیورس کې سیده سیده خورې شوي دي ښه نو په دې انځور کې بیا یو بل قسم را پیدا شي تاسو ته پته ده چې که د یو الکتریک چارج کیو نو موږ په فاصله باندې وګورو آر باندې نو دی چې کوم الکتریک فیلډ پیدا کوي هغه به وي کې ځله کیو او په آر طاقت 2 ویشلې اوس که دا فاصله دا واټن موږ ډیر کو یعنی الکتریک فیلډ موږ دلته معلومول غواړو د آر په ځای باندې 2 ځله آر یعنی یو په 2 لرې لاړ شو د چارج نه د الکتریک فیلډ قیمت څومره وغورځي نو موږ ته پته ده چې د الکتریک فیلډ قیمت چې کوم دی د الکتریک فیلډ ډایرکشن به که د هغه لاین سره لاړ شو نو هغه ډایرکشن به او د ده قیمت به یو په 4 راوغورځي یعنی که دا آر دی دا فاصله او دا فاصله دلته چې کوم ده دا 2 ځله آر دی نو د الکتریک فیلډ دلته چې موږ 2 ځله آر پکې ولګو نو کې کیو او 4 ځله آر طاقت 2 بشي د 2 به طاقت 2 شي او د آر به طاقت 2 شي نو 4 ځله کم شو د دغه الکتریک فیلډ په نسبت باندې دا یو 4 ځله کم یعنی څومره چې موږ د چارج نه لرې ځو نو د الکتریک فیلډ د برېښنایي میدان قیمت کمیږي کچه کمیږي خو
داسې نه کمیږي چې ګینې موږ 2 ځله لرې لاړو نو د الکتریک فیلډ قیمت به 1 په 2 راوغورځېږي. نه، موږ چې 2 ځله لرې لاړ شو نو الکتریک فیلډ قیمت 1 په 4 ښکته راشي. د مثال په توګه که د الکتریک فیلډ قیمت دلته 100 نو دلته به 15 پاتې شي، 1 په 4 به راکم شي. خیال مو دی؟ نو دا بیا په دغه کرښو کې مونږ ته څنګه پته لګي؟ یعنی مثال په توګه که مونږ ته نور هیڅ نه معلوم او صرف دغه برېښنایي میدان کرښې راته پته وي، دا نو د دې کرښو په حساب دا کرښې د دې کرښو دا انځور چې کوم دی په دې کې دغه معلومات څنګه پټ دي، یا مونږ به څنګه د دې تصویر سره دغه معلومات ملګري کو چې که د الکتریک چارج نه مونږ 1 په 2 لرې لاړ شو نو د الکتریک فیلډ یو قیمت 1 په 4 راکم شي. نو دا معلومات دلته مونږ ته په دې کرښو کې یا په دې برېښنایي میدان کې یا د دې په دې انځور کې به دغه معلومات مونږ څنګه ورټومبو او یا به یې څنګه راوباسو. نو هغه داسې چې د الکتریک فیلډ چې کوم دی هغه ډېر زورور د الکتریک چارج سره نږدې نه، یعنی چې آر وړوکی ای کې کیو په آر طاقت 22 دی. نو که آر ډېر وړوکی شي مونږ چارج ته ډېر ور نږدې شو نو دا الکتریک فیلډ به ډېر غټي، او چې څومره مونږ لرې وځو د الکتریک فیلډ قیمت غورځېږي. نو که ستاسو خیال د الکتریک چارج سره نږدې دلته دا کرښې یو بل سره ډېرې نږدې دي، مونږ وایو د دې ډینسټي ډېره ده، یعنی دا کرښې چې کوم دي دا یو بل سره نږدې دي. دلته څومره چې مونږ د چارج نه لرې وځو نو د دې کرښې د یو بل نه خورېږي. خیال هم دی؟ او دی په داسې انداز باندې خورېږي چې که زه دلته یو سفیر راکاږم، یو غونډه منډه سرفیس راکاږم، نو د هغې نه چې څومره لاین تیریږي هغه د یو غټ سفیر نه هم تیریږي. خو تاسو ته پته ده چې یو غټ سفیر چې کوم دی نو د هغې سرفیس څومره غټي، د سفیر سرفیس چې کوم وي آر نو هغه 4 پای ځله آر طاقت 2 دا د سفیر د سرفیس ایریا وي. اوس د غټ سفیر سرفیس ایریا چې کوم ده هغه به چې کوم دی نو په هغه حساب باندې آر طاقت 2 ځله به غټی. صحیح شو؟ یعنی که مونږ یو سفیر راکاږو وړوکی نو د هغې سرفیس ایریا چې کوم ده نو 4 پای آر سکویر وي. اوس که دغه آر مونږ 1 په 2 غټ کو یعنی 2 ځله آر دا یو غټ سفیر مې راخ کو د دې سرفیس ایریا به 1 په 4 غټه شي. خیال مه دی ځکه چې آر طاقت 2 دی نو د دې دویم سرفیس ایریا به وي 4 پای 2 ځله آر طاقت 2 نو 4 پای آر طاقت 2 او دغه 2 چې طاقت 2 شي نو 1 په 4. که د دغه وړوکي سفیر سرفیس ایریا ده 4 پای آر سکویر نو د دې غټ سفیر سرفیس ایریا ده 4 ځله 4 پای آر سکویر. خیال مو دی؟ او ستاسو خیال و چې الکتریک فیلډ مونږه دا آر 1 په 2 غټ کو نو د الکتریک فیلډ قیمت 1 په 4 راوغورځېږي. خیال مو دی؟ یعنی د الکتریک فیلډ قیمت 1 په 4 راغورځېږي او د یو سفیر سرفیس چې کوم دی هغه 4 ځله زیاتېږي کله چې مونږ آر 1 په 2 کو. راځئ چې دا خبره ته بیا وکړو. دلته دا یو نقطه ده، د دې نه ګیر چاپېر ما یو سفیر سرفیس واخیستو ډسټنس آر باندې، نو د دې سرفیس ایریا چې کوم ده نو هغه ده 4 پای آر طاقت 2. اوس ما یو بل سفیر واخیستو چې هغه د هغې ریډیوس دی 2 ځله آر، نو د دغې سرفیس ایریا چې کوم ده هغه به وي د دې سرفیس ایریا 4 ځله 4 پای آر سکویر. د دې وړوکي سرفیس ایریا به 4 پای آر سکویر او د دغه بل سفیر ایریا چې د هغې ریډیوس د دغې نه 1 په 2 غټ دی د هغې ایریا 4 ځله غټه ده.
ښه راځئ چې دې سره په خوا کې دلته د حساب کتاب که دا یو دلته یو چارج مونږ کیدو نو په ډسټنس آر باندې دلته به الکتریک فیلډ کې کیو په آر طاقت 2 ویشلې خو د الکتریک فیلډ قیمت چې کوم دی دلته په دغه سفیر باندې دلته به هغه یي کې کیو 2 ځله آر طاقت 2 نو هغه به شي 4 ځله آر طاقت 2 نو یو په 4 د الکتریک فیلډ قیمت را وغورځېږي کله چې موږ د دغه وړوکي سفیر د سرفیس نه دغه غټ سرفیس ته لاړ شو نو تاسو ته ښکاره معلومیږي چې د دې وړوکي سفیر نه چې څومره الکتریک فیلډ لاین خو ستاسو ښه حاله چې څومره راکاږئ د دې وړوکي سفیر نه چې څومره لاینز تیریږي دلته موږ 4 لاینز راکاږو شپږ بیکو شپږ لاینز مثال په توګه د پازیټیو چارج نه راوتي دي نو د وړوکي سفیر نه چې کوم ریډیوس آر دی د دغه نه څومره لاینز تیریږي شپږ سمه ده اوس راځئ چې یو غټ سفیر راکاږو دلته یعنی 2 ځله آر د هغې نه هم شپږ لاینز تیریږي صحیح ده نو د دې ریډیوس چې کوم دی نه هغه دی 2 ځله آر نو داسې شوه چې د کرښو دا تعداد چې کوم دی نو دا نه بدلیږي که ته د وړوکي سفیر په سر باندې ولاړې او وشمارې چې څومره لاین ترې راوځي نو شپږ که ته دغه غټ سفیر په سرفیس باندې ګرځې او وشمارې چې څومره لاینز ترې راوځي نو جواب یې دی شپږ نو د دې مطلب دا شو چې کله د وړوکي سرفیس نه راوځي ډسټنس آر باندې دا لاینز نو هلته د دې ډنسټي سیوا ده ځکه یو بل ته نږدې دي ځکه چې دغه سرفیس وړوکی دی او په وړوکي سرفیس باندې شپږ لاینز ځایول یا شپږ لاینز ترې راوځي نو یو بل ته به نږدې خو چې غټ سفیر ته لاړ شو صحیح ده نو د دې بیا شپږ لاینز دي هماغه شپږ لاینز ترې راوځي دلته نو د لاین تعداد خو هغه دی او په غټ سرفیس باندې راوځي نو یو بل نه به لرې نو د دې مطلب دا چې دغه لاینز ډنسټي وغورځېده نو دغه لاینز ډنسټي څومره وغورځېده دومره وغورځېده څومره چې د سرفیس ایریا غټه شوه ځکه چې د لاین تعداد خو هغه دی خیال دی د دې په بل مثال زه تاسو ته درکړم د مثال په توګه په یو کوټه کې 10 کسه دي 10 کسه په یو کوټه کې دي نو دغه کسانو ډنسټي څومره ده نو ته به وایې چې دا یو کوټه ده نو په دې کې چې کوم دی نو 10 کسه دي نو 10 کسه په دغه وړه کوټه کې چې د هغې والیوم چې کوم دی نو هغه دی 15 میټره کیوب دی نو د کسانو ډنسټي شوه 10 کسه دي په 15 میټر کیوب کې نو دا شو 2 کسه په هر میټر کیوب کې صحیح شو اوس همدغه 10 کسه دي او ما په یو غټه کوټه کې چې د هغې والیوم چې کوم دی نو یو په 3 غټ دی صحیح شو یا یو په 2 غټ دی یو په 2 کا نو دغه 10 میټره کیوب شو نو دلته د کسانو تعداد خو هماغه دی 10 کسان دي خو په غټه کوټه کې نو د هغې ډنسټي کمه شوه 10 په 10 نو یو کس په یو میټر کیوب نو مطلب مې دا و چې په دغه وړوکي سرفیس باندې سفیر په سرفیس باندې د لاینز تعداد شپږ دی خو د دغه سرفیس ایریا وړه ده نو شپږ لاینز شو په څومره ایریا کې 4 5 آر سکویر کې اوس غټ سرفیس باندې شپږ لاینز دي خو د هغې ایریا چې کوم ده نو هغه څومره ده 4 ځله
4 پای r سکوير. نو دا 4 پای r سکوير هر څه کې دی شي او موږ ته پته ده چې ډنسټي دلته چې څومره وا نو دا غي نه ډنسټي یو په سلور کم شو په دغه غټ سرفیس. نو موږ چې د چارج نه څومره لري زو نو دا لاینز د یو بل نه خوريږي او دا څنګه خوريږي دا چې خوريږي لکه 1 over r سکوير یعنی د دې ډنسټي کته پرځيږي لکه 1 over r سکوير. نو تاسو ته پته ده چې الیکټریک فیلډ څنګه کمزوري کیږي. الیکټریک فیلډ دی kq په r سکوير ویشي یعنی د r سکوير په حساب باندې پخکته زی د الیکټریک فیلډ قیمت په هر پوینټ باندې. نو دا لګ ابستراکټ کنسپټ دی خو دا معلومات په دغه انځور کې مونږه ور نه چکولې شو او دا غینه راایستې شو. نو راځي چې اوس وګورو چې دوه چارجز دي یو بل سره نږدې په گاوند پراته دي یو پازیټیو دی یو نیگیټیو دی. نو دا انځور به مونږ څنګه راکاږو اوسو. نو تاسو به وایئ چې بس خو لاینز دي د پازیټیو چارج نه راوتی دي او څه لاینز دي چې د نیگیټیو چارج نه راوتی دي. خو بیا چې کومه الیکټریک فیلډ په یو خاص ځای باندې غواړو لکه مثال په توګه دلته الیکټریک فیلډ غواړو دلته غواړو نو تاسو به وایئ چې یاره الیکټریک فیلډ خو که د پازیټیو چارج په حساب ورته وګورو نو د دغه لاین سره سره وي کوم چې د پازیټیو چارج نه راوته او دغه لاین ته به موږ یو ټینجنټ راکاږو څنګه چې موږ مخکې ویلو او دغه الیکټریک فیلډ شو. خو الیکټریک فیلډ په دغه پوینټ باندې د پازیټیو چارج د وجې نه دی دا د نیگیټیو چارج د وجې هم دی. نو که بیا تاسو به وایئ چې واو موږ به یو بل کرښه راکاږو د نیگیټیو چارج نه او هغې ته به یو ټینجنټ راکاږو په دغه پوینټ باندې دا. نو بیا خو کنفیوژن پیدا شي الیکټریک فیلډ اوس دغه دی او که دا دی او په دغه پوینټ باندې موږ سره دوه کرښې دي یو د نیگیټیو چارج نه راغلی ده یو د پازیټیو. د نیگیټیو چارج چې کوم دي دلته ما غلط راښکړه د نیگیټیو چارج کرښې چې کوم دي نه هغه به چارج پیلوي صحیح شه کنفیوژن پیدا شو. یعنی د دستور خدا او چې دغه کرښې ته په ټینجنټ راغو په دغه پوینټ باندې دوه کرښې راغلي دي یو د نیگیټیو چارج نه راغلی دی یو د پازیټیو چارج نه راغلی دی. نو کوم الیکټریک فیلډ صحیح دی دغه زیړ کو دغه شین. نو دا کرښې چې کوم دي دا د یو بل نه ازادې نشي کېدی دا انځور غلط دی د دې انځور کې بدلون پکار دی. نو راځئ چې دوه چارجز واخلو پازیټیو او نیگیټیو او دا ول الیکټریک فیلډ دی په وجه معلوم کو یعنی دا یو پازیټیو چارج دی او دا یو نیگیټیو چارج دی د یو بل نه په یو فاصله. راځئ چې یو پوینټ ته دلته وګورو د دې په منځ کې دې ځای کې نو دې ځای کې چې کوم الیکټریک فیلډ پیدا شوی دی نو دا پازیټیو چارج یو الیکټریک فیلډ پیدا کړی دی د خپل ځان نه لرې پلو څومره که دا پوینټ چې کوم دی دا r میټره لري د دې چارج نه نو دا الیکټریک فیلډ چې د کوم پیدا کړی دی نو هغه دی kq په r طاقت 2.8 کو دا چارج q وي. خو الیکټریک فیلډ صرف دغه نه دی د نیگیټیو چارج هم دلته الیکټریک فیلډ پیدا کړی دی او هغه به زه سور راکاږم او نیگیټیو چارج په دغه پوینټ باندې ځان پلو الیکټریک فیلډ پیدا کړی دی او د هغې تعداد څومره دی که دا پوینټ چې کوم دی د دې نیگیټیو چارج نه r میټره لري او دا چارج q دی نو دغه الیکټریک فیلډ تعداد هم kq اور r طاقت 2 دی. نو اوس ټوټل الیکټریک فیلډ څومره دی نو تاسو ته پته ده چې دوه ویکټرې موږ سره په یو پوینټ باندې او یو شان ویکټرې یعنی یو هم الیکټریک فیلډ دی بل هم الیکټریک فیلډ دی نو ویکټرې هم موږ جمع کولی شو دوه ویکټرې دي په یو ډایرکشن کې دي نو بس ډایرکټ به د هغې قیمتونه ایډ کو نو ټوټل الیکټریک فیلډ په دغه پوینټ باندې چې کوم دی په دې پوینټ باندې دلته هغه دی kq over r سکویر او kq over r سکویر نو دا دوه ځله kq په r طاقت 2.8 دوه ځله
او په کوم اړخ کې دی د پازیټیو چارج نه دوانو شریک ویکټر چې کوم دی دوه ویکټر چې په دې اړخ کې او هغه موږ یو بل سره جمع کو نو یو ویکټر ته جوړ شي په هغه اړخ کې نو دا خو الکتریک فیلډ دلته په دې منځ معنی کې دوانو دا الکتریک فیلډ دی شریک چې د پازیټیو نه نیگیټیو پلو دی اوس راځي چې یو بل پوینټ واخلو او هغه پوینټ داسې واخلو چې دا پازیټیو چارج دی دا نیگیټیو چارج دی او د دې په منځ کې پوینټ وانخلو خو د هغې نه هغې مخامخ بره دلته یو پوینټ واخلو په یو لاین باندې چې هغه د دوانو چارجز ترمنځ تیریږي یهي په نیمایي کې نو په دې پوینټ باندې الکتریک فیلډ کوم اړخ کې دی نو تاسو به وایئ چې دا نیگیټیو دا پازیټیو چارج نه چې موږ کرښه راکاږو دغه پوینټ ورسره ونښلو نو د دې په وجه باندې به دې تاسو په یاد لرئ پازیټیو چارج چې کوم دی هغه به یو الکتریک فیلډ پیدا کوي کوم چې په دغه لاین سره کم لاین سره دا پازیټیو چارج او دا پوینټ چې یو بل سره نښلولي دي او بیا دا پازیټیو چارج دی نو دا به د چارج نه لرې پلوي دې پلو به نه دې پلو وي نو دا د الکتریک فیلډ دی چې د پازیټیو چارج پیدا کړی دی اوس د نیگیټیو چارج څومره الکتریک فیلډ پیدا کړی نو بیا تاسو به راکاږئ یو کرښه چې دا پوینټ او دا چارج یو بل سره ونښلي نیگیټیو چارج دی نو د به الکتریک فیلډ ځان پلو پیدا کړي خیال مو دی یعنی دې کرښې سره سره به پیدا کړي خو ځان پلو اوس که دا فاصله آر ده او دا فاصله آر ده ځکه چې دغه پوینټ بیهي د دې ترمنځه خو نه دی خو په دغه لاین باندې دی بره نو که دا او دا چارج کی وي او دا چارج هم کی وي یو پازیټیو دی یو نیگیټیو دی مثلا دا 2 کولومه دی او دا ماینس 2 کولومه دی صحیح دی نو دا الکتریک فیلډ چې کوم دی نو دا هم کې کیو اوور آر سکویر دی قیمت او په دغه اړخ کې دی او دا الکتریک فیلډ چې دی نو دا هم کې کیو او په آر طاقت 2 ویشه دی او په دغه اړخ کې دی نو نت الکتریک فیلډ په کوم اړخ کې دی نو تاسو ته پته ده چې یو ویکټر دی سی ای او بل ویکټر په دې اړخ کې ای او دواړه یو عمري نو د دې ریزلټ چې کوم نه د دې په منځ کې دلته دا ټوټل الکتریک فیلډ دی صحیح شو نو دې مطلب دا شو چې دا دوه ویکټر موږ جمع کو نو موږ سره به الکتریک فیلډ په دې اړخ کې راشي صحیح شو نو راځي چې دا دور بیا راګو چې خبره پاکه شي دا کې ما یو خاص پوینټ ته راځم دا پازیټیو چارج دی دا نیگیټیو چارج دی او دې دوه په یو بل کرښه باندې ونښلو نو په دې منځ کې موږ وکتل چې د الکتریک فیلډ چې کوم دی نو هغه د پازیټیو نه نیگیټیو پلو دی شریک الکتریک فیلډ بره په دې پوینټ باندې موږ وکتل چې د الکتریک فیلډ چې کوم دی نو هغه نت الکتریک فیلډ په دې اړخ کې دی پازیټیو چارج په دغه اړخ کې پیدا کړی او نیگیټیو چارج په دې اړخ کې پیدا کړی نت الکتریک فیلډ په دې خیال دی نو په دې لاین باندې که ستاسو خیال نو الکتریک فیلډ په هر ځای کې شریک الکتریک فیلډ څه پازیټیو چارج پیدا کړی څه نیگیټیو چارج پیدا کړی خو شریک الکتریک فیلډ خلاص دی دلته په منځ کې دلته دا الکتریک فیلډ دی شریک اوس دې پلو وګورئ راځئ دې ځای کې وګورو پازیټیو چارج الکتریک فیلډ پیدا کړی دی د خپل ځان نه لرې نو دا شو نیگیټیو چارج الکتریک فیلډ پیدا کړی خپل ځان پلو خو دا پوینټ چې کوم دی دا پازیټیو چارج ته نږدې دی د نیگیټیو چارج نه لرې دی نو دا الکتریک فیلډ غټ دی او دا الکتریک فیلډ وړوکی دی او چې یو بل نه موږ سبټریکټ کړو نو نت الکتریک فیلډ به موږ سره ګس لاسته پاتې شي خیال هم دی ښه راځئ چې وګورو دې پوینټ ته کوم چې نیگیټیو چارج په اړخ باندې دی ښي لاس ته بیا پازیټیو چارج دلته الکتریک فیلډ پیدا کړی دی د خپل ځان نه لرې نیگیټیو چارج دلته الکتریک فیلډ پیدا کړی خپل ځان پلو خو دا پوینټ نیگیټیو چارج ته نږدې دی که د چارج ویلیوز یو مري یو پازیټیو او نیگیټیو نو دا یو الکتریک فیلډ وړوکی دی دا یو غټ دی نو چې موږ یو څه بل نه سبټریکټ کړو نو نت ریزلټ به زموږ په دې اړخ کې دغسې به نت ریزلټ زموږ دلته په دې اړخ کې نو اوس انځور دا جوړیږي راځئ چې بیا دا راکاږو پازیټیو چارج دی او نیگیټیو چارج دی د دې په منځ کې الکتریک فیلډ چې کوم دی هغه د نیگیټیو نه د پازیټیو نه نیگیټیو پلو دی او
دلته برا الکتریک فیلد خلاسته دی شریک الکتریک فیلد دلته ښکته الکتریک فیلد خلاسته دی دلته چې کوم دی نو الکتریک فیلد شریک الکتریک فیلد هغه دی ګس لاسته دلته چې کوم دی نو شریک الکتریک فیلد دی هغه دی ګس لاسته خیال مو دی ها اوس د دې نه موږ سره کوم الکتریک فیلد لاینز یعنی دا الکتریک فیلډز موږ ځای په ځای راکاږو او بیا د هغې نه موږ د الکتریک فیلد لاینز پته لګو چې دا الکتریک فیلد لاینز یا ایکا معنی تصویر ته موږ څنګه جوړیږي نو هغه دا جوړیږي اوس به زه تاسو سره دا انځور راکاږم او بیا به سره د هغې باندې رښتینولي وکړم دا پازیټیو چارج دی او دا نیګیټیو چارج دی یې دا نو الکتریک فیلد لاینز یا ایکا معنی تصویر دا جوړیږي د ما صاحبه د دې په منځ کې یو لاین دی الکتریک فیلد لاین موږ راښکلی شو یا هر څومره راښکلی شو چې د پازیټیو نه نیګیټیو پلوي دلته موږ بیا الکتریک فیلد لاینز راښکلی شو خو دا الکتریک فیلد لاینز داسې دي چې دا به د پازیټیو نه شروع کیږي او په نیګیټیو به ختمیږي او دغسې یو بل الکتریک فیلد لاینز راښکلی شو چې په پازیټیو نه شروع کیږي په نیګیټیو ختمیږي دغسې دې پلو الکتریک فیلد لاینز راښکلی شو چې د پازیټیو نه شروع کیږي او انفینیټي ته ځي او واپس راځي په نیګیټیو ختمیږي او دغسې موږ نور لاینز هم راښکلی شو چې څومره مړه غواړي خو اوس لاینز چې کوم دی نو سیده نیغې کرښې نه دي اوس چې کوم دی نو دا ځکه چې موږ وکتله ها الکتریک فیلد څه ته وایي نو الکتریک فیلد راځئ چې وګورو الکتریک فیلد د دې تر منځه چې کوم دی په دې پوینټ باندې څومره دی کې کیو اور آر سکویر د یو نم جوړ دی د بل نم جوړ دی قیمت خبرې نه کوو دلته خو د دې ډایرکشن څه دی د ټوټل الکتریک فیلد خو موږ په یو پوینټ باندې معلومو الکتریک فیلد لاینز چې کوم دي نو هغه ایکا معنی تصویر دی اوس که موږ نه څوک تپوس وکړي چې بیخي د دې په منځ کې الکتریک فیلد کم پلو دی نو موږ به وایو چې موږ به یو پوینټ واخلو موږ ته لاینز پته ده لاینز کوم دی لاین راځي د پازیټیو چارج نه او په نیګیټیو چارج ختمیږي دغه لاین ته به موږ یو ټینجنټ راکاږو لاین د دې ترمنځ سیده لاین دی نو ټینجنټ به په دغه لاین باندې دا الکتریک فیلد دی نو په تیر انځور کې تاسو وکتل دغه الکتریک فیلد خیال هم دی اوس راځئ چې بره دغه الکتریک فیلد معلوم کو په دغه لاینز کې تاسو کې دلته الکتریک فیلد څومره دی کم اړخ کې دی څومره دی هغه خو ګرانه خبر ده هغه خو کلکولیشن غواړي نو تاسو به وایئ چې دا یو کرښه ده یو کرو دی د الکتریک فیلد لاینز دا نو دې ته موږ یو ټینجنټ راکاږو نو دا اوس د دې د ټینجنټ نو الکتریک فیلد په دغه اړخ کې دی دلته الکتریک فیلد په کوم اړخ کې دی نو تاسو به وایئ چې دې کرو ته دا چې کوم کرو دی دې ته به یو ټینجنټ راکاږو دا د الکتریک فیلد اړخ دی خیال هم دی په تیر انځور کې موږ وکتل چې الکتریک فیلد یعنی که الکتریک فیلد لاین موږ راکاږو نو هغه به داسې وي چې دا الکتریک فیلد به ورته ټینجنټ وي او دلته چې الکتریک فیلد لاین راکاږو نو دا الکتریک فیلد به ورته ټینجنټ وي دلته که الکتریک فیلد لاین راکاږو نو دا الکتریک فیلد به ورته ټینجنټ وي نو په دې ویډیو کې تاسو سره ما د الکتریک فیلد لاینز د پازیټیو چارج دپاره ولې نیغې کرښې راوتې دي د چارج نه او د نیګیټیو چارج دپاره ولې نیغې کرښې راغلي دي د لرې نه او په چارج باندې ختمې شوي دي نو د هغې لپاره دا موږ خپل دغه دستورونه او په دې ویډیو کې تاسو ته ما د پازیټیو او نیګیټیو شریک لاینز وښودو چې هغه به دغسې څنګه چې په دې انځور کې موږ ګورو او بیا الکتریک فیلد څه ته وایي الکتریک فیلد او الکتریک فیلد لاینز کې فرق دی الکتریک فیلد لاینز موږ ته ایکا معنی انځور ښیي ګلوبل پکچر راته ښیي چې ټول سپیس ته که موږ په ایکا معنی یو نظر وګورو د دوو چارجز په وجه باندې ډسټرب شوی نه دی به موږ ته څنګه معلومیږي خو الکتریک فیلد څه ته وایي دا یو داسې شی دی چې دغه الکتریک فیلد لاینز نه موږ راوښکلی شو خو خاص طریقه باندې یعنی د الکتریک فیلد ډایرکشن چې کومي هغه به دغه لاینز ته ټینجنټي په هر پوینټ باندې نو الکتریک فیلد موږ معلومو په هر پوینټ باندې په سپیس کې الکتریک فیلد لاینز چې کوم دي نو هغه یو ایکا معنی تصویر دی چې بلا شی لاینز موږ راکاږو او هر پوینټ پې کور کړو په سپیس کې نو هیله لرم چې دې به ستاسو سره د الکتریک فیلد لاینز څه نه څه کنسپټ جوړ کړی او په دې باندې به نور بحث بیا وکړو د خیره